د تورخم دروازه خلاصه شوه، خو په مشروط ډول پاتې جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تورخم کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې په اړه ناسته شوې ده. د طالبانو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر څخه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي د تورخم دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوه. اعلامیه کې راغلي د افغان او پاکستاني مسؤلینو له مذاکراتو وروسته تورخم دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوه چې پښتونخوا څخه به هیواد ته یوازې افغان مسافرین او افغانستان څخه به پښتونخوا ته پاکستاني مسافرین پرېښودل کیږي. د ننګرهار ولایت د طالبانو ځایي چارواکي وایي هڅه کوي چې د تورخم دروازه په بشپړ ډول د ټولو مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاصه کړي. د تورخم دروازه طالبانو د سلواغۍ په 13 وروسته له هغې وتړله چې پاکستاني لوري افغان ناروغ ته د ویښتو اجازه ورنه کړه. که څه هم تېره ورځ یاده دروازه د طالبانو له لوري پرانیستل شوه، خو د پاکستان له لوري بیرته وتړل شوه. پرون ورځ او نن سلګونه افغانان او په ځانګړې توګه ناروغان تورخم ته تللي ترڅو پښتونخوا ته د علاج لپاره لاړ شي، خو پاکستاني چارواکو ورته اجازه نه ده ورکړې. د دروازې د تړل کېدو له امله دواړو غاړو ته زرګونه مسافرین بند پاتې او سوداګریزه برخه کې د میلیونونو افغانیو د زیان اوښتو خبر ورکول کیږي. یاده دې وي چې وړمه ورځ پاکستاني چارواکو کابل ته د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې دروازه به پرانیستل شي، خو په خپلې ژمنې ونه درېدل. د پاکستان یاد منافقت افغانان غوسه کړي او طالبانو ته یې ویلي چې د پنجابي چارواکو په تشو وعدو دې ونه غولېږي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.